السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درود په جناب نبی صلی الله علیه وسلم. وګو دوستانو، آرلیب ته ښه راغلاست. آرلیب تاسو د لیبارټري معایناتو ترڅنګ د طبي معلوماتو څخه هم خبروي. وګو دوستانو، په دې هیله سره ته جوړ او روغ وي. په نننۍ ویډیو کې زه د هیماټالوجي ټیسټ لیست په اړه له تاسو سره معلومات شریک کوم چې هیماټالوجي کې کوم ټیسټونه کیږي، نو هغه به تاسو ته زه په نښه کړم. او خدای دې وکړي چې تاسو خواږه ملګري به هم ویډیو تر پایه را سره وګورئ. انشاءالله په داسې څه به د پوره معلومات ترلاسه کړئ. ګرانو دوستانو، همداسې زما چینل هم در سره سبسکرایب کړئ، د نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ چې هغوی هم دا چینل سبسکرایب کړي او داسې ګټور معلومات تر ډیریو خلکو پورې ورسیږي. راځم خپل موضوع ته چې هیماټالوجي ټیسټ لیست دی، چې هغه کې به زه تاسو ته هیماټالوجي ټیسټونه په نښه کړم، لکه هر یو سی بي سی ټیسټ، دې ته کمپلیټ بلډ کاونټ هم ویل کیږي، او دې ته اف بي سی هم ویل کیږي یعنی فول بلډ کاونټ، او دې ته سی بي پی هم ویل کیږي یعنی کمپلیټ بلډ پکچر. دویم نمبر کې ایچ بي الکتروفورسز دی یعنی هیموګلوبین الکتروفورسز. همداسې په دریم نمبر کې خوږو دوستانو ریټیکولوسایټ کاونټ دی، او په څلورم نمبر کې سیکل ټیسټ دی. همداسې آیرن ټیسټ دی خوږو دوستانو، ESR ټیسټ دی، ایریتروسایټ سیډیمنټیشن ریټ دې ته ویل کیږي، او همداسې په اووم نمبر کې اوسموټیک فریجیلیټي ټیسټ دی، او اتم نمبر کې کوګولیشن سټډیز ده وګو دوستانو. همداسې کومز ټیسټ دی. په لسم نمبر کې بلډ ګروپینګ دی چې د وینې ګروپونه کوم کیږي. همداسې ولسم نمبر کې G6PD دی چې دې ته ګلوکوز 6 فوسفیټ ډیفیشنسي ویل کیږي. په 12 نمبر کې خوږو دوستانو کمپلیټ ملیریا لکه آی سی ټي میتھډ کیږي یا پسلایډ میتھډ چې هغه د دې کوم سمیر تک جوړیږي نو هغه ده. په 13 نمبر کې خوږو دوستانو بون میرو اسپایریټ ده، او همداسې بون میرو بایپسي ده. همداسې خوږو کتونکو FNAC ده چې ورته فاین نیډل اسپایریشن ویل کیږي. په 14 نمبر کې بلډ فلم دی لکه پیرپیرل سمیر شو. همداسې خوږو دوستانو سیکروز هیمولایسیس ټیسټ دی. سپیشل سټینز لکه سپیشل سټینونه چې لګیږي ډي ډایمرز په 19 نمبر باندې خوږو دوستانو. دغه د هیماټالوجي کوم ټیسټونه چې ول ما تاسو ته په نښه کړل، خدای دې وکړي چې خوښ سوي به مې وي، او مننه د ویډیو له کتلو څخه. بیا هم زما چینل د سره سبسکرایب کړئ خوږو دوستانو، د نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ. انشاءالله په داسې سره به ډیری ملګري له ما سره ملګري سي، او زه به هم انشاءالله همداسې ګټور معلومات تاسو خوږو دوستانو ته راوړم. د الله په امان خوشحاله اوسئ.